څوک دی؟ الله دی. په دې نومونو ایښودو کې ډېر احتیاط پکار دی. نومونو کې ډېر احتیاط پکار دی، خصوصا د علماو سره دا نومونه نه لګي. نن سبا یې ګپ جوړ کړی شیخ الاسلام. شیخ الاسلام به پوخا هغه چاته وي چې هغه به د اسلام دا خبرې به ورکې شوي وي، هغه به را ژوندي کړي وي، ډېر کوششونه محنتونه به یې کړي وي، الله به ولې اوچت مقام ورکړی په ټول امت کې، نو هغه ته به یې څه وي؟ شیخ الاسلام. او نن سبا دې ګپ جوړ شوی دی، معمولي غونته کې چڼې خلکو ته څه وایي؟ شیخ الاسلام. امام بعضو ویلم کنه دې مولیانو سره لیکلي شیخ الاسلام فقیه العصر مجتهد الدهر، د زمانی مجتهد وی او د زمانی پوها. دا غلط کار دی. ګوره دا نومونه یې ښود علماو له. یو عالم تیر شوی دی، امت په اتفاق دی، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، امت ولا دا نوم یې ښودی. امام هغه چاته ویل کېږي چې الله ولې یو مقام ورکړي په امت کې. ته د هر سړي نه امام مه جوړوه، یا امام دی. نو صحیح ده، د عالم قدر او احترام پکار دی، خو په دې نومونو ورکولو کې زیاتې نه دی پکار. او زموږ پاکستان کې خو نومونه داسې ورکوي تپوس یې مه کوه. فصیح اللسان لذیذ البیان، شیخ العرب والعجم، شیخ الکل، اگر کی بوئی شیخ الکل، مناظر اسلام، وکیل احناف، وکیل دیوبند، فاتح فرق باطلہ، فاتح غیر مذہبیت، فاتح غیر مقلدیت، شیر اسلام، شیر احناف، نوجوان عالم دین، مجتہد الدہر، شیخ الاسلام او شیخ الکل او شیخ پاکستان او یو پڑ پڑا. هغه چې راښکاره شي هغه تشه هوایي. دا نومونه چې ولې ایښودي که نه، هغه د هر عربۍ یوه کرښه نشي ویلی، یوه کرښه، یوه. زه پېژنم یو په دې پاکستان کې دی، زه درته ویمه که دا نومونه ولیکلی شو او په یو د تلې په یو چاپړۍ کې دې واچولو، په دې بل کې دې هغه ور واچو، نو دا نومونه د هغه نه هم درانه دي. او په یو مناظره کې ورته یو کس وی مولوي صاحب خبرې ډېرې مه کوه، دا صحیح بخاري دی، د امت مشهور کتاب دی، ته ما ته دا یو مخ ووایه، دا یو مخ، دا حدیثونه، او ما مناظره بېللې ده او تا ګټلې ده. ځه شتي ویډیوګانو کې تاسو به کتلي، قیامت هغه سهار به راشي، خو شیخ الکل صاحب وکیل احناف ورته ووایي که نه، هغه احناف غریبانان پرې وشرموي. احناف پخواني چې کوم علما تېر شوي دي د علم غرونه وو، اوس یې وکیل دا شو چې هغه د عربۍ عبارت نشي ویلی، هغه د عربۍ ټکي نشي ویلی. وی شرموله خپل علما که. نو پاکستان کې به دومره نومونه کېدي چې لسو خانې نشي وړی. هغه چې راښکاره شي ته به وایې چې دې نوم ته دې وګوره او دې کار ته دې وګوره. ته به دا سوچ کوې چې دا سړی چې د څوک دی چې خبره راواچوي. هغه زموږ یو ملګری و، هغه وی ما سره یو کس میلاو شو، یو پټکی یې اچولی و، د 2 ورځو باران ترې نه وتو، سم پټکی یې اچولی و. وی ما سره بحث شروع کړو چې دا تاسو چې یا رسول الله نه منئ که نه. وی ما چې ځه دا څو بله جاښه وړوي، دا سړي سره به علم غټي څنګه چې دا پټکی غټ دی. وی ما خبره شروع کړه، دلایل بیانوم چې دا د دې د لاسه ناروا دي، دې د لاسه. وی بیا ورته ما چې ته څه وی؟ وی هغه ما ته وی په دې ټریلو په دې بسونو چې لیکلي ما وی چې حاجي صاحب قمقل ته نه قمقل زه یم، چې ستا په پټکي باندې ما اعتماد وکړو
او زاره مې خپله شنه کړه او یومة العلم مې بیانول نو دا بعضې په نومونو درانه کړي دي، په څه درانه کړي دي؟ په نومونو. په دې کې ډېر احتیاط پکار دی په دې نومونو کې.